تیر جمعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نبوت پورې خبره مې کړې وه چې غار حرا کې دغه آیتونه نازل شو د اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او بیا نبی علیہ السلام مبارک کور تراغه کور ته چې څنګه نبی علیہ السلام را ننوته نو په نبی علیہ السلام دا یخ تبراله ټول وجود یې رپیدو او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې ما باندې صدر واچوي زملونی تزمیل یو شی په یو صادر کې انغختیدلو ته ویل کېږي ما په صادر کې ونغاړی په ما صادر را واچوي. نبی علیہ السلام ډیر د ادب او د احترام زندگی تیره کړې ده هر چا به قدر کو. دلته وی زملونی په ما صادر را واچوي دا د جمع خطاب دی. زملینی نه وی یوازې خدیجه ته بلکې دی کې لکه یو سړی چاته وی ته څنګه او یا تاسو څنګه دا ادب او د احترام لفظ استعمالی. زملینی کویلې وی دا معنا به چې ته په ما صادر واچوا زملونی تاسو په ما صادر واچوي. دا د عزت الفاظ دي. د خپل بیبي سره هم کور کې چې خپل بیبي سره خبرې کوي یا بیبي د خپل خاوند سره خبرې کوي نو د احترام او د عزت الفاظ به استعمالوي. بیبي ډیره زیاته هوښیاره وه. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زر په صادر ور واچو او چې لږ ساعت تیر شو فوراً ته تپوس نه کوي چې څه چل دی ودرېږه چې دی لږ دمه شي. بعضې خلک یې ناپوهی یو کور نه بار راشي او لږ په تکلیف یې زر څه چل شوی څه چل سړی وایي ته لږ ما پرېږده یو پټې دمه شمه نو بیا به د تالو ویمه. نو بیبي خدیجه ته زر تپوس نه کوي چې څه چل شوی دی دا ولې راپېږې دا صادر ولې چې لږ هغې پې صادر واچو چې نبي علیه السلام لږ په قلار شو او اطمینان سره شو. فلما ذهب عنه الروع چې هغه غبراهټ ته لږ ختم شو او د وجود هغه یخوالی لږ برابر شو نو بیا ته تپوس کې څه چل شوی دی په تاسو څه مسله ده حضرت. نو نبی علیہ السلام ته ټوله قصه بیان کړه. اوس پیغمبر علیہ السلام مبارک دا وجود را پیدا ولې نو اوسم چې پچا غبراهټ راشي نو وجود یخ پخ شي خولې د وجود نه وبېږي دا قانون دی. او چې خوله وبېږي د وجود نه او پلاره بنده را رواني د غر نه را کوزیږي یخ هوا پې لګي چې پلاره راځي یخ هوا پې لګي نو هغه یخې هوا سره بیا د بنده دا وجود رپیږي او یخوالی پې راشي. د دې وجه نه د نبی علیہ السلام په وجود حالانکه وحی چې براتله د حضور پاک نه به خولې به دی هغې نه خو معلومیږي چې وجود ګرم شي او زورونه مولا ورکل حضرت جبریل علیہ السلام په غار حرا کې نو هغې سره خولې وبېدلې په لاره یخې شوې هوا سره نو یخني پې راغله. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فورا یو ټکی وی لقد خشیت علی نفسی زه خو په ځان ویرېدم ټوله قصه یې ورته وکړه. دغه رنګې یو فرشته راله او زه ځان ته تر غاړه باسلمه او ما له زورونه راکړله او دا ټکي راته چې اقرأ بسم ربک الذی خلق. او تاسو ته ما تېره جمعه غالبا ویلي حضرت امام زهري او لوی تابعي دی ابن شهاب زهري ورته وایي محمد بن عبد الله ابن عبید الله ابن شهاب زهري دا لوی محدث دی او تابعی دی او زمونږ د احادیثو په جمع او په ترتیب کې او په تدوین کې د ډېره لوی حصه ده. هغه لیکي د هغه په سند باندې هغه وایي او په بیهقي کې هم دا روایت شته چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته چې دا زورونه ورکړل او دا تلاوت د اقرأ بسم ربک الذی خلق ورته وکوي نو ورته یې وایي چې انک نبی حق ته ګورې رښتونی پیغمبر یې. دا ټکی ورته په لومبي ځل وی نو شک د پیغمبر علیه السلام په دې کې نو چې زه نبي نه یم یقین پیدا شوی چې زه نبي فرشته ولیدله آیاتونه واورېدل شق صدر شو ورته پته چې نه درس ته او نه تکلیف ته نه وینه شته
زخم فوري ټیک شو، شق صدر د دې نه مخکې شوی دی، یقین محکم حاصل دی چې د خدای پیغمبر یم. اوس دلته زمونږ طالبان سوال کوي چې دا یره پې ولې بیا راله؟ پیغمبر یریږي ولې؟ چې نبی علیہ السلام فرمایي لقد خشیت علی نفسی، ویریدم. او بیبي خدیجه رضی الله عنها ولا ډاډ ورکوي، تسلی ورکوي. دا ولې؟ نورونو نبوت سره یره څه منافي خبره نه ده. انسان چې په دنیا کې اوسېږي ګبراهټ خامخا راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام له چې فرشتې کم وخت کې رالی او دا فرشتې تلې د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره فرشتې روانې دي. نو ابراهیم علیه السلام فورا لاړ. قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبس ان جاء بعجل حنیز، یو رویت سخی ولا رویت کا، هغه ولا رویت کا او ولا پوخ کا، فورا میلمنو لروړو بته مخې ته کېښود. چې هغه سخی و ترویت کړي کېښود نو هغه میلمنو هغه خوراک نه خوړه. دغه زمانہ کې به دا قانونو چې چا به ډاکه په چا وغورځوله نو دا هغه خلکو خوراک به نه خوړه. اوس د دې زمانې په شانته نه ده چې څوک ډاکه وغورځوي او ورشي هغه کور ته نو لاول د فرج نه ټول سامان راولي هغه وخوري. دې زمانې اخبار کې اکثر راځي ډاکه وغورځول او ټول سامان یې یوړو، د کور خلک یې وتړل او دا چلو شو دا چلو شو. ورسره لیکلي چې فرج کې کم خوراک پروت و، میوې هغه ټولې وخوړلې. هم ته خوراک وخوري. الله مسلمان کم حد ته ورسېدو. زه حیران شم. هر یو سړی دا دعوه کوي چې د پیغمبر علیه السلام عاشق یم او د امتی ما او د سفارش امیدم کوي، لیکن طریقه د پیغمبر باندې څوک هم نه دی روان. اکسیډنټ چې وشي او خلک پکې مړه شي نو دا ظالمان ورشي څوک ته ګاړی وباسي او څوک ته د جیب نه پیسې وباسي. داسې ده که نه؟ په کور کې ډاکه واچي خوراک وخوري، هلته ځان له خوراک ګرم کې هغه وخوري، هغې نه پس سامان یوسي. ته د کم ځای نه مسلمان شوې؟ آیا د پیغمبر طریقه دا ده؟ نبی علیہ السلام دې له راغلي امت ته دا څیزونه ښودلي دي. نو دا هغه زمانې چې کم غله ډاکوان به وغي چې به ډاکه وغورځوله نو هغه کور کې به خوراک نه کاو. نو چې فلما رأى ایدیهم لا چې وی قتل کې د دې میلمنو ګوتې خو دې خوراک له نه ورځي نو ابراهیم علیه السلام ویرید. اوهو دا جو څه ډاکوان راغلي که څه مسله ده. نو چې هغې پوه شو نو وایي نه ګورئ لکه یره پیدا نه کې ان رسول رب زه ستاسو د رب ستا د رب استازي یو، فرشتې یو. انا ارسلنا الى قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم لروان یو. خو تاله یو خوشخبری د زوی درکو نو تاسو سره مزکه لګه دمه واغشتا. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې دا ابراهیم علیه السلام نه یره ختم شوه نو بیا ورسره بحث شروع کو چې دا زما ورواره دی هغه سره بس څه کوي دا قوم ولې هلاکوي. یره ترې ختمه شوه. پته ولګېده که نه چې په پیغمبرانو یره راځي. ابراهیم علیه السلام د ډیرو پیغمبرانو نیکه دی او څومره لوی شخصیت دی. یا حضرت موسی علیه السلام چې کله په کوه تور ته لاړ او د الله ملاقات یې وکړو او الله ورته فرعون له لاړ شه وی الله هغه سره خو زه څه به وکړم، خو لوی بادشاه دی او بل د هغې په ما مرګ پورې دی، سړی مې وجلی دی، څه به کومه؟ الله وی ورېږه داسې معجزې در کومه چې دی به تا ته ټرت به هم نشي کولی. وی دا کونټی دی وغورځو. چې څنګه موسی علیه السلام کونټی وغورځول هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. نو موسی علیه السلام ترې وروسته شو چې ټک راله رانه کي. دا څه شو؟ الله ورته څه وی لا تخف، مه یېرېږه، ونه یېرېږه. فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی پړه کې یره رااله. الله وایي انه لا تخف بل دې راځي انه لا يخاف لدي المرسلون. مه یېرېږه، پام کوه زه در سره یم. ګوره په موسی علیه السلام دا د ګبراهټ راغلی دی، یره پې راغلی ده. نو یره په پیغمبر راځي، دا فطري شی دی، طبعي شی دی. ولې رونو یو په الله یره نه راځي، چا باندې یره نه راځي؟ دا فرق شو د پیغمبر او د خدای. پیغمبر له الله داسې کمالات ورکړي دي چې دا بعضې څیزونه به پرې راځي چې ته ورته خدای ونه وې. غاښ به هم خوږېږي، شهید کېږي به، ستړی به هم پرې راځي، لوږه به هم پرې راځي، بیماری به هم راځي، تبه به هم راځي، ګبراهټ او یره به هم پرې راځي. دنیا کې اوسېږي انسان دی، اعلی کامل شخصیت دی، انسانانو کې کامل انسان دی، لوی انسان، لوی بشر.
لیکن غبراهټ یې راځي. نو که په نبی علیہ السلام یې رااله نو دا سبب خبره خو نه ده. او یې د صدا وجه نو سراله په نبی علیہ السلام په دې امزان پوي کا. علما مختلفي وجې لیکي خو تاسو د پاراسانه وجه درته ویم. یره په دې رااله چې په یو ځان لځه کې د غر په سر کې په یو غار کې د سره ناشنا خلق ملو شي نو یره راځي کنه راځي. یو خداش ناشنا خلق ملو شي. دویم زړې ولا سری کو چړې چاکوان ورپسې رو بس یره به نه راځي. او د دنیا خلق را لل پتل کې وسره او تل البادر تمخ کې جمعه کې ویلو یره نه راځي. او بیا جبرئیل علیه السلام ځان تر غاړه است سو زل را تر غاړه است. نو د جبرئیل خو ملکیت ته پاغه کې هغه خپل سر وردن نه کوي پکې چې دا تعالی بار بار راځم نو چې لګ مانوسیت انس پیدا شي مینه پیدا شي نو دې سره یره پیدا کیږي. او بل څه خبره ده بل دا ټکی چې ته پیغمبر هدايه وته وي تعالی الله نبوت درک پیغمبري دل درکړه نو یره دام رااله چې د لوی قوم سره مقابله مې ده. اوس بس کو لقد خشیت علی نفسی اغه وخت د ماضی صيغه ده اغه وخت او یریدم لکه مې یره رااله اغه ټیم سره ولی به یره رااله ټیم سره لوی قوم سره مقابله ده. ټول یو خوا دي پکې یا کې تنها بل خیم اسانه خبره ده. د خلکو سره بس کوم څوک به مخالف شي څوک به دشمن شي چا سره بروانه راځي وال ټکول به پکې راځي او نور نخري په خري دا خو ډېر اسګران کار ده بس چل کېږي. غبراهټ راغی بیبي او خيار ده د دې وجنه غبراهټ یې رااله. نورې وجه علماء ذکر کړی د استادو د پاره دا کافی ده. نو بیبي وته سوي پام کو ایره خو خبيبي بیام خبيبي خزه چې خزه نو هغه خزه حضرت خدیجه رضی الله عنها خيار بیبي ده پاک دامن بیبي ده. او الله پکې حکمت هم داو چې د نبی علیہ السلام عمر 25 سال دی نو دا د سلويختو کالو وا چې دی وخت کې نبی علیہ السلام د سلويختو لري د 55 کالو ده. دا څخه د نبی علیہ السلام نه په عمر کې کشره وا نو کشره خزه چې عمر یې کمی هغه بلاره پیدله او لاسونه ګوري پام کا وچاته غونه کې ګوري او څوک به دې ملکی او دا چل بوشي دا چل بوشي. کشر انسان خو یریږي کنه هغه خو عمر پوخو پته و تر سو ته معلومه وکلا هرګزونه یریږي ګوري پام کا صاحب دا ټاک دې خلکو ته او دا ټول مرګري کیږي انک لتصل الرحم تاکي خو یو صفات ده چې خلکو سره صله رحمی کې ټول خپل خپلوان د تداسي نږدې دي ار یو مشر د خپل دوی په نظر ګوري هر امزول درته د خپل نور په نظر ګوري هر کشر د پلار په نظر ګوري هر چاله منډه وي. نو لومبه خبره خلکو ته د خپل رشتې نه مخالفت شروع کیږي نو رشتہ دارانو سره د صله رحمی ډیره مضبوطه ده. ابدي مرګري رشتہ دې مرګري ده. وتحمل الکل خلکو نه بوجونه اوچته عام خلکو ته فائدې رسه پلا رسو کروان دی غټه وسره د تیته دروالي پوګه کېده خزانانه سره پیټ دې ته پنځر راواخل او نور بوجونه دا خو حسي بوج دي معنوي بوجونه سو ټینشن کې پروت تسلی ولا ورکه هر چا سره پیغام کې ځان شریکه خلکو له فائدې ورکه حسي معنوي هر قسمه بوج د خلکو نو چته تقر الزيف ملمانو بالمستیا کې نو خپل باندې مخپل شیغي سره سره رحم کې او دا چې کم غریبانان خلق دي او دا د وطن خلق دي سره بوجونه او چته دا بم د سره مرګري وي خدي وسره کړی دي او د بهر خلق ملمانه غویله ملمستیا ورکه ابد مرګري وي ابم در سره مرګرتیا وکي وتعين على نوائب الحق او چې چا باندې دا سیده سچا مسله راغلی د ګنا نه سچا مسله راغلی او پاغه غبوجي هغه کې وسره پوره مدد کړي دي تاکہ خدا خو صفاتونه دي خلکو سره امدادونه کې دا صفات نبی علیہ السلام له ډاډ ورکو او پیغمبر علیہ السلام له زړه مضبوط کو بیا ورته سوی وی دا څه چل کو زما د تر اوس خدیجه رضی الله عنها پوه شو خو لګه خبره نورم مضبوطی ولا د تر زوی مې ورقه ابن نوفل د پخوانو کتابونو عالمو اغلزو اغنه بلګ معلومات والو لګ تسلی بدل در کی مطلب دا چې موږ تسلی ورکی نو لاول خدیجه ځان لته داغه خبر کړي دي چې داغه نه معلومات غشتي راسنه غس الټه خبرونه کی چې هغه ته قصه کړي دا هغه پوښښوي دي چې ګوري خاوند لوی شخصیت جوړ شو لوی تاج ور پسر شو
نو بیا وروستو نبی علیہ السلام بوت دا دې ته هوښیاره ښځه وایي. دې زمانه کې څه کوي سړی چې تا کور ته لاړ شي یاره استاد جی تقریر وکړه او وی چې تاسو بچو باندې قرآن یاد کې جمعات ته بچی لېږي و مورې زه به دا قرآن یاد کوم نه ګورې ټول سکول سبق به نه پاتې شي. موږ نن سبا د کور خلک د دین په لار کې رکاوټ دی. ښځه خاوند له مور او پلار بچو له د دین په لار کې نن رکاوټ دی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رکاوټ نه دی. خدیجه رضی الله عنها ورته څه وایي تکړه شه وایي اسم نشته الله به دې مدد کوي او څوک به دې مخالفت نه کوي. نو لاول لاړه ورقه له دې هوښیارتوب ته یې ګوره چې پته ولګېده چې ورقه به ورته ښه خبرې کوي. نو نبي علیه السلام یې بوتلو چې بویې ته څنګه هغه ته وایي د نه خبرې واوره ډېر واره نه دی کشر ته خلک راوروي اسمع من ابن اخي او ته وایي وایه کنه یا ابن اخي ماذا ترى څه وینې راوینې ما ته پوره حالات ووایه. نو نبی علیہ السلام وتا ټول خبره وکړه چې سی لیدل. نو ورقه وته سوی او ته هاذا الناموس الذي دا هغه فرشته ده نزله چې دا نازله شوی و علی موسی په موسی علیہ السلام نازله دا هغه فرشته ده. دینه څه معلومه شوه فرشته چې نازلیږي په موسی او هغه پیغمبر علیہ السلام لراشي نو د پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق شو کنه دا پیرې نه دی دا بلا نه ده دا بو نه دی دا څه دیو نه دی دا فرشته و مقربه. او بیا فرشته کم ناموس هغه پټ چې او څوک دله پټ خبر راوړي او د خیر خبر راوړي هغه ته ناموس وایي. د دې مقابل جاسوس دی هغه د شر خبر معلومي په دې غوګونو سترګو پټه طریقې سره شر کې ګوتې وایي. ناموس په پټه طریقه خیر کې ګوتې وایي. دا غن فرشته ده چې په موسی علیہ السلام نازل ده. یا لیتنی فیها ارمان چې ستا د پیغمبر په زمانه کې زخه مضبوط او قوي او ترندوس وي او ما د سره مدد کړی وي. از یخرجک قوم چې ستا د قوم ستا د وطن نو باسي او ما دې مدد کړی. نو نبی علیہ السلام خو پوه شو او مخرجیهم دا قوم به مو باسي زما د لوی قوم چې دی او زما د لوی خاندان چې دی او دی قوم سره چې ما خیر ګړي کړي دي او کو سره کوم او جون می دا ایمانداري کم تیر کړي دي. ویو ټیک دا خبره ده خو زه د پخوانو کتابونو په نقشه ده ته وایم چې ستا غوندې خبرې چا کړي دي نو هغه وښکلی شوی دی. افسوس چې زه او زه د ښه مضبوط مدد وکم کلک مدد دی وکم. افسوس چې هغه وخت کې د جمدې او کلک مدد دی وکم. ورقه د نبی علیہ السلام د دې خبرو تصدیقو که یو ګناه دومره پورې تصدیق یې وکړه چې دا فرشته تعالی راغلی ده او دا خبرې دي د دوکې خبرې د فریب خبرې نه دي خبرې دي درسته دي. دې پسې ثم لم ينشب حدیث کې راځي چې درنګې تیر نه کا ورقه سموده پس وفات شو. بیا وروسته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ورقه نه تپوس کړ د نبی علیہ السلام نه تپوس کړی دی وی دا الله رسوله چې ورقه به څه پوزیشن کې وي ځکه تا خو هغه دعوت لا نه دی ورکړی ځکه د ایمان اظهار نه دی کړی هغه اذعان او تصدیق لا نه دی کړی خو لیکن دونه خو یو منله کنه ستا رد خو یو نه کنه. نبی علیہ السلام او فرمایي د دعوت د نبوت نه مخکې وفات شوی دی. نبی علیہ السلام ما په خوب کې لیدلې دي په ډېر ښه حالت مې لیدلې دي او په سپینه جامه کې مې لیدلې دي او په خوب کې چې څوک په سپینه جامه ویني په ښه حالت کې دا دغه د جنت نښه ده دغه د جنت نښه. 3 کاله رونو وحی بنده 3 سال مکمل دې 3 کاله کې به نبی علیہ السلام غار حرا ته تک او مقصد خپل معمول مطابق خپل عبادت پې کو او تنگ بشو کله کله هغه حالت به د فرشتي وتر یادېده وی کله به وی د غردي سوکې ته خېجم او ځان تیر غړوم داسې به له تنگ شو نو ته आवाज وشو چې مکه وګوري ته رښتونی پیغمبر دا کارونه کوي. 3 سال پس بنابر قول راجحه 3 کال پس د غار حرا نه بیا را روان دي. هغه فرشتہ بخاری شریف کې راځي چې مخکې په غار حرا کې لیدلې و هغه په یو کرسي ولیدله یو دازو شو دراز چې بره قتل فرشته په یو کرسي ناسته ده او داغه په دی وزر او د اسمان دا ټوله غاړه ډکه ده
چې د ولیدله بیا په هیبت راغی. بیا راغی کورته، چې راغی بیا بیبي ته وایي دسرونی، په ما څادر واچوئ، دسرونی. د سار په عربی کې هغې څادر ته وایي چې سړی یې شعار هغې ته وایي چې د وجود سره لګېدلې کومه جامه د سار هغې ته وایي چې هغه د پاسه څه جامه لکه دا کوټ شو مثلا، بړستن شو، صادر شو، واسکټ شو. دسرونی جامو د پاسه را باندې یو صادر را واچوئ. صادر یې پې واچو، سملاست چې سملاست دی وخت کې فرشته را رسېدله دروازې مخې ته آواز ولا ورکړه، یا ایها المدثر قوم، اے صادر غشتون کیا پاسه. ډیوټي شروع شوس. دومره زر هغه ځای نه څنګه جبریل علیه السلام را رسېده. کومه فرشته چې الله د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ملګرتیا له مقرر کړې ده، یا د نورو پیغمبرانو د پیغمبرو ملګرتیا له وحی ورته راوړي جبریل علیه السلام، دا ډېر مضبوط طاقت خدای ورکړی دی. روح القدس ورته وایي، پاک روح. یو ځل ته نبی علیه السلام تپوس وکړو، د دې ځمکې نه اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کالو مزل دی. هغه لومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې بیا د تیزې سورلی، تیزه سورلي لکه راکټ شو، راکټ نه خدای خبر میزایل شو، خدای خبر چې هغې نه به تیز سره وځي. هغه اسمان نه بله پورې د 500 سال مزل، دویم نه دریمه پورې د 500 کالو مزل، دریم نه څلورمه پورې د 500 کالو مزل، څلورم نه پنځم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د هر اسمان نه بله پورې 500 کالو مزل، اووم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د شپږم او د اووم، او د اووم اسمان نه بیا ته الله بره پورې د عرشه پورې بیا خو پته نشته چې څومره مزل دی. نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي نبی علیه السلام، وی ته چې وحی ماله راوړې هغه د الله د عرش نه راوالې او دلته راځې څومره ټایم لګي؟ خو بلا مزل دی که نه؟ وی چې زه هغه ځای نه وحی د الله نه راوالم، نو زه ډېر دا سیکنډ او منټ خو پکې اوس رالل که نه، هغه زمانه کې خو سیکنډونه او منټونه نه و که نه، زه به تعبیر ته کولی نه شي. دومره زر را رسم چې انسان د خپله سترګه هم نیره پورې چې د را رسېدلی، دومره تیزی کې را رسېږي. انسان د الله دا طاقت ورکړي بازولن. ولې د سلیمان علیه السلام چې میټینګ کو د ملګرو سره، او د بلقیس تخت به څوک راوړي؟ ایکم یأتینی بعرشها. یو عفریت، یو سرکشه پیریو، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. دومره سات کې به دل رو رسوما چې تاسو دومره سات کې پاسه زیبا ما تخبا مرالی بیا برا رسای، دلته لا ناسته دلته زمبا او بیا برا رسوما دومره سات کې لکته چې پاسه نه دې نظر غواړم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. وی زه به دله د سترګې د رب نام زر راورسوم، چا سره چې اسم اعظم اسم اعظم والا وی سترګې رب نیم دله زر را رسوم. نو چې الله بندله د خدای د نوم طاقت ته، الذي عنده علم من الكتاب، ملا صاحب دی، ملا صاحب الذي عنده علم من الكتاب، کوم چې ملا صاحب ورسره عالم ورسره او اسم اعظم یادو. نو چې یو عالم له خدای پاک د الله د نوم د وجنه دومره طاقت ورکړي چې د سترګې د رپنا د بلقیس تخو ته را رسي د سبانه، نو تو وایي چې جبرئیل علیه السلام سره څومره طاقت دی او څومره طاقت خدای ورکړی دی. د لوط علیه السلام قوم چې تباه کو، د وزر یو پوټې غوندې حصې ځمکې لاندې کړه او اوچته کړه او الاوړې راوغورځوله، او په اواز کې څونه طاقت پیدا کړی دی چې جو چغې واله په سمودیانو په عادیانو باندې نو ټول الاوړې پراتو، یو چغې سره ټول بیا مردار ومړه پراتو. دومره طاقت الله ورکړی دی. ښکلی څومره جبرئیل علیه السلام کله به د انسان په شکل هم راته. په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه، ډېر ښکلی و، چې به په لاره تلو په دې مخ به روبن
اچو روبن چې دا مخ مې څوک نینی ولې خشته دومره چې یریده به چې څوک ښځې په زنانه په لار په مخه راځي څوک په ګناه کې مبتلا نشي ښځې را باندې عاشقانې نشي دومره ښکلي دی به عموما د هغه په شکل لاته یو ځلې نبی علیہ السلام سره ناست و جبریل علیہ السلام خبرې کولې نو عایشې نه تپوس وکړه عایشې دا سړی دی وپېژن چې ما سره ناست و یو د الله رسول وی څوک و وی دحیه کلبي و وی نه جبریل علیہ السلام او کله به د عام انسان په شکل راغی یو ځل راغی نبی علیہ السلام ته کېناسته تور سری دی خشته د ځوانۍ شکل یې دی د سفر ساسار پې نشته او نیغ راننوته او د پیغمبر علیہ السلام سره د ادب په شکل کېناسته او کونډه د حضور پاک کونډو ته مخامخ کړل مبارک وته او د نبی علیہ السلام نه یو څو تپوسونه وکړل صحابه یو بل ته کتل دا پیژنې وی نه بل وی ته پیژنې نه ایمان څه شی دی جواب یې ورک بیا تپوسو کې اسلام څه ته وایي جواب یې ورک بیا د نبی علیہ السلام تپوسو کې احسان څه ته وایي نبی علیہ السلام جواب ورک بیا وی د قیامت وی ما ته پته نه لګي تا ته چې څنګه پته نشته ما ته پته نشته وی نښې به یې د توخیم نو نبی علیہ السلام ورته د قیامت نښې بیان کړې نو نبی علیہ السلام صحابو ته وی ردوا علی هذا الرجل وی دا سړی ما ته واپس کې مطلب یې دا چې د خلکو ته پوره پته ولګي نو صحابه په لارو کوڅو کې ورپسې په منډو تړلو چې سړی پیدا نه کړ وی راځه کېنه نه شي واپس کولی وی صاحب څوک وی هذا جبریل يعلمكم دینکم تاسو ته دین خو مانه تاسو کو چې تاسو دین زده کې او کله بلیټم شو یو ځل نبی علیہ السلام ته تاسو کو دی بچون کې الله نه راته استاد د الله نو نبی علیہ السلام به ډیر زیات وته خوشاله و ډیر به خوشاله و نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تاسو کو وی ته مونږ لدا چې راځي لږ زر راځه کنه زیات نه راځي وی وما نتنزل الا بامر ربک وی بغیر د خدای د حکم نه نشم راتلی الله چې وی دل راځم چې نه وی د نشم راتلی دا فرشتہ الله مقرر کړی واحده پاره نبی علیہ السلام له ټوله وحی چې څومره راوړلې دا حضرت جبریل علیہ السلام راوړ او جبریل وته ولي په عبرانی ژبه کې جبر قوت ته وي طاقت ته وي او ایل په عبرانی ژبه کې الله ته وي جبر یا جبر طاقت ته وي قوت الله دا الله طاقت دا الله یو لوی طاقت و جبریل نور لغاتم پکشتا مشهور جبریل دی بهر کیف زمارونو او کله یو ځل نبی علیہ السلام سره وعده کړی و راځم برانغی نو نبی علیہ السلام ترمذی شریف کې راځي نو نبی علیہ السلام دې تاسو کته خو ما سره بیګا وعده کړی و رانه یو وستا په دیوال باندې یو صادر او پاغي کې تصویرونه او دا کټلان د کوترې او سپې دې کنه نه نبی علیہ السلام فورا هغه صادر صحابه ته شابه دا صادر را غورځوي بیبيانو ته وي پته نه کنه بعضی وخت کې پرده چا ویزنده کړي دا را غورځوي دا کټ کې په دامیان باندې او غدې ته جوړ کې تولیانه بالښتونه ته جوړ کې دا کټلان د سپیس کې چې وکتل یو کوترې د کټلان نه ودا کمزه ودا حسین رسول حضرت حسین ماشومان خدا سپیلو وبای کړي ودا وبس نشپه پته ولګیدله چې کمزه کې د تصویرونه د زیروح نو هغه ته د رحمت فرشته ناراضي د رحمت فرشته التا قطعا ناراضي حضرت خدیجه رضی الله عنها دومره خيار وا چې نبی علیہ السلام وی چې کله دا جیب دا فرشته راشي دا غار حرا کې چې لیدلې و نو ماته به نبی علیہ السلام متويخه نو دې خدیجه رضی الله عنها سره نبی علیہ السلام ناستو دغه جبرئیل علیہ السلام راغی وته وی خدیجه هغه چې کم سړی مې ته یادو اکم کس راضی هغه د راغی نو خدیجه رضی الله عنها سر تور کو چې سره سرتوب کو ویوستا وینو سینینه ما وی بس دا فرشته ده وای ګور دونو خيار بیبي وی چې سر مې پټو راغی چې سر مې سر تور کو نو فرشته بیا ناراضي د رحمت فرشته
نو سپی پکې د ښکار سپی ساتل جیز دي که څوک ښکار له سپي ساتي یا څوکۍ دپاره سپی ساتي چې زما څوکۍ به کوي دام جیز دی یا دا ګډو چیلو والا یو سپی ځان سره ساتي چې ذات ورسره وځي او ګډې چیلو څوک حفاظت کوي دا درې قسمه سپي ساتل جیز دي ښکار له څوکۍ له ګډو چیلو دپاره چې بار یې وباسئ او سپی ورسره او د دې دریو سپو نه علاوه سپي ساتل ښه خبره نه ده او زنانه به سر تورۍ نه سر به پټي نو ورته اعلان کوي یا ایها المدثر اے صادر غوښتون کیا اے حضور پاک سونه د الله خوښو ټول قرآن ولټوي هر پیغمبر ته الله په نامه آواز کړی دی هر پیغمبر ته یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه یا آدم اے آدم تو بی بی الجنه اے ابراہیم خوب درشتوں نے کہا یا موسیٰ انی استفیتک برسالتی و کلامی یا موسیٰ آواز وتکلی یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی پنامہ اور آواز کئی دے ټول قرآن کے خواہ اللہ نبی علیہ السلام تا پنامہ آواز نہ دے کرے سوتا ہوئی یا ایوہ المدثر صادر غستون کیا یا ایوہ المزمل صادر غستون کیا یا ایوہ النبی اے پیغمبر یا ایوہ الرسول اے رسول پناہ منوم ورتنالی دا ولی پناہ منوم که سوک یو بلتا اخلی پروانشتا و اللہ چی اخلی نو پا اللہ خو اغشتی چی اغی که خود شک و شبہ نشتا احترام و دب کئی دکتا تو ایم اے فلان کی او دتا ایم اے کاکا جی دوالو کے فرق شتا که نشتا اے فلان کی اے کلی والا اے رورا اے رور کے دیکھے فرق شتا اللہ عزت کئی او بندہ بے ولی عزت نہ کئی لاسخ کل پیغمبر مقرب دا اللہ پٹولو پیغمبرانو کے سردار پیغمبر اللہ مونږ دا غد امت تپاره نصیب کړي ور کړي یا ایها المدثر اے صادر غستون کې قوم پاسا قوم دا معنی نه چودريګا او دا قوم دا معنی چې کار شروع کا دا کو ساتي ویل کا شابه پاسېګا نو پاسېګا دا معنی چې اوچت شه او پاسېګا دا معنی چې هغه کار کول غواړي قوم فانذر دا خلکو یاروا انذار او تخفیف کې دا فرق دی انذار هغه يرولو ته وایي چې د الله عظمت وسره او مینه وسره لکه یو بچی ته پلار وایي بچی ګورې سپلی پخپو کوه خپې به دې خوږ شي بچی دې سوړو کې ګوتې مه وه مار به دې وچیچي اوس دا پلار دا بچی چې یری نو دا په دې بچي ظلم نه کوي دا ظلم یره نه ده دا هغه یره ده چې د دې بچي تا ادب خی احترام و تا خی او دا پلار یو عظیم دی ظالم نه دی د عظمت د بچی پزله کې پروت دی نو چې کم یری سره عظمت وی لوی وی او دا کم یره کې دغه وی دا تادیب وی احترام وی پکې هغه ته انذار وی انذر دا قوم د الله د عذاب نه او یراوا د الله عظمت و تو خیلوی دا ظلم هغه نه چې ګنې ظلم پیو کوي دا ظلم یاره پې راولي هغه نه او لږ په طریقه د ادب په لاره کې ویروه وربک فکبر د خپل رب عظمت ورته بیان کا د خپل رب لوی ورته بیان کا دوی خپل رب نه دی پیژندلی دوی بت د الله سره شریکوي نو خدای د بت برابر کړی دی دوی خدای د چا برابر کړی دی د بتو دی د الله عظمت نه مني دی بچی د یو بت نه غواړي مرض شفا د بل بت نه غواړي باران د بل بت نه غواړي عزت د بل بت نه غواړي پیسه د بل بت نه غواړي په سفر کې کامیابی د بل بت نه غواړي او دا ټول کارونه د بوتانو نه دي دا د چا دي الله دی الله عظمت بیان کا چې بوتانو نه زړه تور شي مخلوق نه تور شي ربک فکبر اے ربک فعظم دا الله تعظیم دا الله صفتونه ورته وښایه دا الله لویي ورته وښایه چې دا زمونږ څومره څیزونه د دې ټولو نیونکې دا الله دی دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي دا ورته بیان کوه دا الله لویي وربک وثیابک فطهر
جامې دې پاکې وساته. دا نه چې جامې دې پلیتې دې پاکې کا، نه ادابم علی طهارتها، جامې دې پاکې وساته. مخکې پاکې دي ولې ککړې دننه شي. دا ظاهري جامې هم ته مرادي دي. ولې چې د کم سړي ظاهري جامې خشتۍ مزېدارې، نو د هغه یو عظمت دا سامعینو دا خلکو په زړه کې کینی. او یا د جامو نه عمل مراد دی، عمل چې څنګه مخکې نه پاک را روان دی، مخکې نه پاک را روان، ما خو درته ویلي دي اقصې پاک وساته، داغ در باندې رانشي، احتیاط کوه. والرجز فهجر، او بوتانو نه چې دې څنګه مخکې ځان ساتلی رجز بوتان، نو اوس هم ته ځان ساته، مخکې دې ته ځان ساتلی دی، داویم په هغې اوس هم دوام وکړه، ځان ساتلی دی بوتانو نه. ګورې او ولا تمنن تستکثر، که په چا سره ښېګړه کې نو د بدل په تمه مه کوه چې لکه ما د له 20 درکړي دي اوس په 13 راکې. لکه زمونږ دا خلک په دې غم خادی کې داسې کوي که نه کوي؟ غم خادی کې ولا 1000 روپۍ یوسي، سبا چې د زوی د یو ډبې ولا یوسي، سبا چې د زوی کویدن وي هلکه دله خو ما 10,000 روپۍ وړې، ما له خو یې راونړې، دله خو ما سیره کړې وه، ما له خو یې ونه کړه، دله خو ما ډبې وړې ما له خو یې راونړه. هلکه د خدای د خیرات په نیت نیک بخته وړه، تمه مه کوه چې ما له به راوړې هر څه دې اوبو ته وغورځول، چې په دې نیت کې چې زه ورکوم سبا ما له راکړي، دا ګناه ده، په دې نیت په نه ورکې، د هغه وس کې به سبا یا به دي. داسې شته دی، دا زمونږ د وطن خلک اکثر هم داسې کوي، یو بل له چې وړنې موړنې کوي، څه مطلب چې د خدای لپاره یې کوي، رښتیا وایې دا وایې د خدای لپاره کوي، جمعه صادر کې ولې نه چې دا دې دپاره وړي چې نن مې سیرا چولې ده د 200 روپو، سبا به راته 300 واچوي، نن مې ټیم غوړي وړي، سبا به 2 ټیمه راوړي، نن مې بورې روجي وړي، سبا به 2 بورې راوړي. نو د خدای لپاره پکې څه شو؟ مړیو شو او تا ولا شي یوړه ښه پرون چې د مور پرته وه مردارې په شانتې، نو خدمت ما کاو او نن دې ما ته ونه وی زما مور هلکه اوس پرون ښه وه چې روجي دې وله وړې، نن تې مرداره جوړه شوه. ای پښتنو، ای رونو، هر کار چې کوئ د پیغمبر د سنتو مطابق کوئ، جون بخي خشته بی، وستی کیږي یو څه که وستی نه کیږي موړه، او د خدای په نوم ورکوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای لا تمنن، چا سره ښېګړه کې احسان کې نو چې هغه په داسې طریقه مه کوه چې ته ترې بیا د زیاتو مطالبه کې، خدای دپاره څه کوه. ولربک فاصبر، زبردست ټکې دی، د ګورې مخالفت به دې شروع کیږي، کنزل پکاڼو ویشتل وال ټکول، نو دې ته زړه ټینګول اسان کار دی که ګران کار دی؟ نو الله دپاره صبر وکړه. لربک مقدم کړی دی په دې آیتونو کې چې کوم نحوي هغه بلاغتونو امې درته ذکر نه کړل، دې کې 15 غنټې تقریر دی. لربک فخاص الله د رب دپاره صبر کوه، لږ صبر کوه. او یو سړی وي د خدای دپاره صبر وکړه، ښه ورته خبره مضبوطه وي. ګوره دې نه څه معلومه شوه؟ لومبی خدا معلومه شوه چې علم به حاصلی، مخکې ورته علم خو اقرا معنا دا د علم زده که، ځان پوه که. دویم نمبر چې د علم حاصل کو نو بیا خلق مخلوق خدا ته دین ورسوه، دا چې څه دې زده کړل بل ته ورسوه. قم فانذر، پاسوه خلق ویروه، او یره لږه زیات مؤثری په نسبت د زیرې او د خوشحالۍ د خبر ورکولو، او اصول یې ورته وښول، الله ورته اصول وښول چې ستا دعوت او ستا تعلیم او ستا تبلیغ او ستا دا بل ته رسول د دین دا به اله اثر کوي چې ستا په خپله هم ګورې ځان پاک ساتلي. که زه په خپله یو ګناه کوم او تا ته وایم ګناه مه کوه، نو زما دا خبره په تا به اثر وکړي؟ مړه په خپله کې او ماته منې کې یا به اثر نه کوي. او چې زه د ګناه نه ځان ساتم او تا ته یم تیم مه کوه، اله به اثر کوي. دا آیتونه نازل شو، چې نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر وغورځه، غټ درون پیټې په سر شو. بس هلته نبوتو 3 کاله مخکې او 3 کاله پس رسالت دور شروع شو. دا د نبوت دور او دا د رسالت دور. هلته د نبوت تاج په سر او دلته د رسالت تاج په سر شو، او ډیوټي حواله شوه، او سخته ډیوټي حواله شوه.
حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه خو د الله رسول یم ما ته خو دا ایتونه راوړل. بس لومبې هغې وی ما خو د مخکې نه په دې ارمان وم. هغې خو فورا په ښځو کې لومبې ایمان راوړو، مسلمانه شو په ښځو کې. حضرت علي ماشوم لویده د نبی علیه السلام سره، د تره زوی د ابو طالب او رکوټ یې ورسره لوی شوی دی. هغه ته وی دا مسله ده، وی صاحب ما منلی. اول نمبر په ماشومانو کې حضرت علي ایمان راوړ. او حضرت زید ابن حارثه غلام دی د خدیجه رضی الله تعالی عنها، په غلامانو کې لومبې هغه ایمان راوړ. او په بالغانو سړو کې لومبې ایمان چا راوړی دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. هغوی بالکل بسر و چشم. دا سلور اول نمبر مسلمانان شو. او بیا رو 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 لگیا دی مخالفتونه شروع شو، جګړې شروع شو، مخالفتونه شروع شو. هغه پیغمبر چې صادق رښتونی به ورته وي بیا ورته وي دروغجنې. هغه پیغمبر چې د وعدې رښتونی به ورته چا به ورته جادوګرې، چا به یې لیونې عیاذا بالله، چا به یې کاهنې. آسانه خبره نه ده. دومره مضبوط بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر پریوت چې د حد نه وي. موږ چې طالبانو طرف پټکي کله په سر پټکي، نو موږ ورته دا وایو چې دا پټکي دا نه چې ګنې یو تخم دله د سر نه تاو کړه، دا ستا په سر یو لوی بار پریوته. کم بار چې خپلو استادانو زموږ په سر ایښودلی دی، دا چې کم څه زده کړل دا به امت ته رسې، مخلوق ته به رسې. اوس به د عطرو یا د مسواکونو دوکان نه کې، اوس به تکله شي دا به بل ته رسول وغواړي. تجارت کوه. ما دا خبرې دا مطلب نه دی عطر خرڅوي او که مسواکونه خرڅوي او که تجارت کې دا جایز دي، خو مطلب مې دا دی چې د تجارت دپاره دا خپله ډیوټي پرې نه دی. او دا یوازې د نبي علیه السلام نه دی او د عالمانو، دا د هر چا فرض دی. تا دلته کې مانه کمې خبرې واورېدې نو دا به دې کور زنانو ته به یې رسې، ماشومانو بچو ته به رسې، دوستانو ته به دا خبرې رسې. دا د پیغمبر علیه السلام موږ نبی علیه السلام چې کوم لوی حیثیت هغه هم راپوټې کړی. د دواړو جهانو مبارک سردار، لوی داعی امت دپاره، لوی مبلغ د امت دپاره، لوی معلم د امت دپاره، لوی خیر رسونکی د امت دپاره. امت کې د اسلام او د ایمان یو لوی انقلاب پیدا کړی دی. دا ډیوټي به مو ته ټول کوو چې د هغه امتي وي، دا ډیوټي به کوي. د مولا لږ زیات علمي ابه زیات کوشش کوي، او ستا به پوټینې علمي ته به پوټینې کوشش کوي. مولا به په لوډ سپیکر ټولو خلکو ته کولی شي، ته به خپلو دوستانو ته کولی شي، بچو ته به کولی شي، ښځې ته به کولی شي، ماشومانو ته خو کولی شي که چې کومې خبرې واورې دا خو دا نه چې تا واورې د یېرې شوې، دا خو یادې پاتې کېږي، دومره زر نه یېرېږي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیوټي ده. نو دا دور د رسالت شروع شو، لوی بار په سر شو. پیغمبر د پیغمبر ذمہ داري ډېرې زیاتې وي د امتی په نسبت. پیغمبر له خدای لوی کمال ورکړی دی، لوی حیثیت یې ورکړی دی، خو ذمہ داري ډېرې زیاتې دي د پیغمبر. ولې ذمہ داري نه دي؟ نو دا څلور کسان لومبي حضرت ابوبکر صدیق، دا نور بیا وروسته مسلمانان شوي دي. یو موقع کې حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما یو بل سره پټې غوندې اختلاف راغی. ابوبکر صدیق ورته لږ استغه ووایي، هغه ورته استغه ووایي. نو عمر پې خفه شو. چې خفه شو حضرت ابوبکر ورغی حضرت عمر ته ما معاف کړه. هغه خفه شوی وی نه دې معاف کوم. روان شو ته دې مور پسې روان شو. ور چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو پکار چې بل د معافي بیا فورا وغواړي. دیو پسې دی با معاف کا، کور ته واپسې لاړ، اته مخ کې دی واپسې دی. عمر ته مخ کې دی چې عمر په دروازه وردن نشو نو دروازه ورته بنده کړه چې تا زه خفه کړم او سره منه معافي غواړئ. نو ابوبکر صدیق نیغ راغی د نبی علیه السلام مجلس ته چې را روان دی خفه دی چې ما څه وکړل. عمر مې هسې خفه کړ، دا خو د ما ملګری و د خفه کولو نو. عمر چې کور سوچ وکړ نو ستومانه شو چې واقعي زه خفه کړم، خو بیا رانه معافي غوښته نو ما ولې معاف نه کړ او دروازه مې مته بنده کړ. نو عمر هم ورپسې راغی. نبی علیه السلام پې پوه شو دې سړي چا سره جنګ کړی چې دواړه رالل کېناستله. نو حضرت ابوبکر ورته الوی. نو نبی علیه السلام حضرت عمر ته غوسه شو. حضرت عمر ته غوسه شو. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي صاحب زیاتې ما کړی دی. او نبی علیه السلام بیا هم عمر ته غوسه دی او څه فرمایي
وی هل تارکو لی صاحبی وی زما دا مرګری دا ابو بکر صدیق دی به زما د خاطر ماف کې که غسل ته د کړي د خو چې معافي غوښته ولې دې نه معاف کاوه هل تارکو لی صاحبی زما دا مرګری زما د خاطر ماف پکې ولې دې خپه کوي حضرت ابو بکر او بیا سوي وی یو وخت چې ما وی چې د الله رسول نو ابو بکر وی صدق رښتیا دی وی او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی وی بلوی منقبت ته د ابو بکر صدیق چې ما وی د الله رسول موحد حضرت ابو بکر وی صدقتا د الله رسول رښتیا دی وی صدقتا رښتیا دی ویلی دي او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی ویلی دي دا د ابو بکر صدیق لوی منقبت حد تاریکو لی زما د خاطر زما مرګری به معاف کړي دا لوی منقبت جناب د حضرت خدیجه د پاره د حضرت علی رضی الله عنه د پاره د حضرت زید ابن حارثه د پاره او د حضرت ابو بکر صدیق د پاره رضی الله عنه